چې کله پر انسان باندې غسل واجب سي که هغه زنانه وي او که هغه نر وي نو د غسل څو فرایض دي دا یوه مسله او بل اودس کول د غسل بعد دا لازمي دي ضروري دي که نه د غسل هغه غسل چې هغه کې چا اودس نه یې کړی نو د هغه بعد انسان لمونځ کولی شي که نشي کولی د دې غسله بعد اول خو د غسل 3 فرایض دي 3 فرضونه د غسل یو دا دی چې په خوله به اوبه ګرځوي 3 وارې تر حلقه پورې مکمله خوله به صفا کوي او دویم په پزه باندې اوبه ګرځوي 3 واره تر دا نرمۍ پورې مکمله به صفا کوي دریم پر ټول بدن باندې اوبه اچوي چې په بدن کې دی د یوې ویشته بقدر یو ځای هم وچ نسی پاته دا دریم غسل دا دریم فرض د غسل دی نو دا فرایض سلو اوس بله مسله چې کوم انسان غسل وکړي د غسل ما بعد لمونځ کولی سي تلاوت کولی سي د غسل ما بعد اودس کول لازمي دي ضروري دي دا مسله ده چې کله یو انسان غسل وکړي د غسل ما بعد دغه انسان لمونځ کولی سي تلاوت کولی سي د دې سړي اودس اټومیټیک په دې غسل کې رالی خو البته سنت دا دي سنت طریقه دا ده چې کله یو انسان غسل کوي د غسل نه مخکې اودس وکړي عام اودس لکه موږ ته چې د لمانځه دپاره کوو هغه قسم اودس وکړي او دا پښې چې دي هغه د غسل په اخر کې پرېمځي همدا سنت طریقه ده د غسل او چې کله یو انسان غسل وکړي د هغه بعد بیا اودس کول لازمي نه دي ضروري نه دي بیا انسان بیا او قرآن هم ویلی سي او لمونځ هم کولی سي د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو مخته درسره